ځان له ولې دومره غټ سپورټ ورکړو چې هغه زه ستا په مرسته ووهلمه ولې یې ووهلمه زما قصور څه و زما د خاوند قصور څه و زما د بچو قصور څه دی زما د پښتو قصور څه دی دې کې زه یو انپړه ښځه یم زه نه تعلیم یافته یم زه حالاتو دومره مضبوطه کړم چې زه یې دې ځای ته راوستم مجبوره شومه ډېره زیاته یو مور ته چې په کور کې دومره غړي پاتې شي 5 بچي او هغې کې 2 بلډ کینسر هغې کې یوه خواښه کینسر او په هغې کې زه په ښځو باندې به جوړه مزدوري کوم او دا ټول پېته ساتم نو تاسو ما سره مرسته وکئ چې څوک به وي چې د پښتنو غږ وغواړي څوک به وي چې د پښتنو غږ وغواړي دا رور منظور پښتون او نقیب مسعود دا چې کوم شهید کړی شو د ده وینه راپاڅېده او زموږ نه حق غواړي کوم نقیب وینه راپاڅېده او زموږ نه حق غواړي دا حق بل چا نشو غوښتی دا حق د نقیب وینې وغوښتو دا حق د نقیب وینې وغوښتو نو ما خاص دی د ما په خبرو خفه نه شئ ما به ځینې داسې خبرې کړي په جذباتو کې چې زه په هغې نه یم پوه شوې نو زه تاسو ټولو نه معافي غواړم او له ما د ژوند دغه کیسه ده زه صرف دا ویل غواړم چې له ما خاوند کې که څه قصور وي نو د غټ فکټرۍ نه یې وړی چې د هغې مالکان الیاس خان بلور احمد خان بلور نو زه صرف دا ویل غواړم چې هغه دې راوړاندې کړی شي د هغه قصور دې معلوم کړی شي په هغه دې کوم جرم ثبوت کړی شي سزا دې ورکړي زه له خپل پاکستان نه عبرت نه کوم زه له خپل پاکستان فوج ته سلام کوم او که نه زیاترې کوي ظلم کوي نو زه په هغوی باندې نفرت کوم بس زما دا خبرې وې ټولې تاسو سره ځکه چې ما به چېرته چې زه وړه ومه او زه به چې په کومه لار تلم چې کوم ځای کې به پولیس وو کوم ځای کې به فوجان وو نو زه به مضبوطه ومه خو اوس چې کوم ځای کې پولیس وي او کوم ځای کې فوجان وي زه خپل ځان بېعزته ګڼمه بېعزته یې ګڼمه نو راوچت شعرونو یو ولاړ شئ راوچت شعرونو یو ولاړ شئ دې ته مه ګورئ چې وزیرستانی دی دې ته مه ګورئ چې افریدی دی دې ته مه ګورئ چې بلچینار دی پښتو ته وګورئ پښتو ته راپاڅېږئ یو ولاړ شئ وغواړئ د هغو بېګناهو وروڼو وغواړئ د هغو بېګناهو کسانو څوک په شته خاوندانو کې ګوند دي څوک په شته پلارانو کې یتیمان دي څوک په شته زامنو کې بورې دي وغواړئ د دغو 3 کسانو غږ وغواړئ د دغو 3 کسانو غږ او د حکومت نه یې وغواړئ د بل چا نه نه دا نه د اسمان نه راکوز شوی مخلوق او نه داسې خبره وه چې زناورو میندو راوړي بچي وو میندو راوړي بچي وو خپلو ځانونو ته دې وګوري چې خپلو بچو سره څومره مینه کوي خپلو بچو له څومره ګران تعلیم ورکوي د ما له بچو یو وخت ډوډۍ درک نه لګېږي زه نوره ستړې شوم په دې خبرو باندې خو تاسو ټولو ته روا خواست دی چې راوچت شئ او یو ولاړ شئ او د ما خبرې داسې وګڼئ لکه خپله خورې چې چاته کوي او راوچت شئ د هغو ورکو کسانو اختلاع وکئ او ووایئ چې چاته یې راویې باسئ که چا کې جرم وي سزا ورکئ که چا کې څه ثبوت وي نو عدالت ته یې کوي که څوک بې ګناه وي نو رها یې کوي واخر دعوانا